دا پښتو اکیډمي کوټه ده چې په 1980 کې جوړه سوې ده. د دې اکیډمي د افتتاح په ورځ د پښتونخوا ملتپاله مخکشه مبارز او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ستر مشر خان شهید عبدالصمد خان اڅکزی هم پکې ګډون کړی و. په دې اکیډمي کې د پښتو ژبې د تاریخ، کلتور، ادب او د پښتون مبارزانو په ژوند څیړنې او د تاریخ په رڼا کې تحقیقي پاڼې لیکل کیږي. د دغه اکیډمي بنیاد په 1980 کال کې ایښودل شوی دی. د بنیاد په ورځ باندې د نورو مشرانو علاوه دغه خان شهید هم شامل وو چې د باندې موږ تصاویر هم لګولي. د پښتو ادب په باره کې دا اکیډمي لګیا د کار کوي. په دغه کې بنیادي خبره د ژبې ده. پښتو ژبه د دغه اکیډمي تر ټولو هغه غټ نسبلین دی چې دا ژبه په تاریخي اعتبار، د کلچر په اعتبار، د تهذیب په اعتبار، د علاقې د جغرافیایي په اعتبار او د دغه ژبې چې کوم فولکلور دی هغه څنګه خوندي کولی شو. په نړۍ کې هغه قامونو پرمختګ کړی چې لیک لوست په خپله مورنۍ ژبه کې کوي او له خپلې ژبې سره مینه لري. د انسان تر ټولو بنیادي شناخت چې دی هغه په دنیا کې هغه ژبه ده. ګرد د دنیا ترقي په خپله ژبه کې کړې ده. موږ دا وایو انګریزي رنګ ترقي خو په انګریزي کې ده. دا زموږ غلط فهمي ده. انګریزانو په انګریزي کې په دې ترقي کړې ده، دا د مورنۍ ژبه ده. په انګریزي کې هېڅ کمال نشته. کمال په دې کې دی چې د دل هغه سره یوه رشته د هغه د مورنۍ ژبې ده. نو موږ دغه وایو چې دغه ژبه که په سیسټم کې نشته، له موږ سره دا احساس شته چې موږ دا ژوندۍ وساتو. نورې ژبې زده کول که لوی کمال دی، خپله ژبه هېرول بې کمالي ده. کوم قام چې خپله ژبه یې کړې ده هغه قام له منځه تللی دی. که پښتو وه پښتانه به وي، که پښتو نه وه پښتانه به نه وي. پښتو وه پښتانه شته، که پښتو نه وه پښتانه نشته. د کوم قام چې ژبه تللې ده هغه بیا نه خپل کلچر ساتلی دی، نه خپل اقدار او عنعنه ساتلی ده. هغه قام بیا له منځه تللی دی. ټیک دی په نامه به وي چې اوس په هندوستان کې د خدای پښتانه دي وایي مې پټان وو، لیکن له هغو سره هغه شی نشته کوم شی چې په ژبه کې. نو پښتنو که د خپله ژبه ژوندۍ وساتله یقینا دا قام به هم ژوندی، دا وطن به هم ژوندی. د پښتو لیک لوست د زده کړو لپاره له تیرو 2 کالونو پښتو اکیډمي کوټه کې هڅې روانې دي چې تر دې مهاله 200 زده کوونکو بریا ترلاسه کړې ده. 2 کاله مخکې موږ پر تجرباتي بنیاد باندې ما دا کلاسونه شروع کړه. هغه وخت له موږ سره کتاب او داسې شی نه و، چونکې زه پخپله یم ګسر د پښتو استاد یم. د 1.5 میاشتې یو کورس دی چې په هغه کې صرف لیک لوست زده کوي چې دی وویلی سي او دی ولیکلی سي. چونکې اکثر د ایډلټ د ځوانان چې راځي که نه چې هغه کم از کم میټریک یې کړي، د کالج سټوډنټ یا د دفتر کې روزګار کوي او الف بیو دا ور معلومي، اردو لیکلی سي، فارسي لیکلی سي، ویلی سي، نو هغو دپاره بیا سهولت وي، اساني وي. 2 کاله چې ما ورته ویلې غالبا د 200 طالب علمانو به له دې ځایه څخه استفاده کړې. له هغه سره پوره موږ یو سرټیفیکیټ هم ورکوو. په اکیډمي کې یو کتابتون هم شته چې تر 8000 نه زیات معلوماتي کتابونه پکې موجود دي. او پښتو اکیډمي ته دا افتخار هم حاصل دی چې له 100 کتابو له چاپېدو سره د خوشحال خان خټک د زوی د ګور خان خټک د اورنګزیب علمگیر د وخت ناچاپه کتاب کلول سیر چاپ کړی دی. 100 تقریبا کتابونه چاپ کړي. په دغه کتابونو کې د کلچر په باره کې هم شته، د ادب په باره کې هم شته. ځینې دا نومونه زموږ له تاریخ سره اړه لرونکي هغه کتابونه دي چې موږ له انګریزي ژبې پښتو ته راژباړلي دي، او ځینې دا نومونه کتابونه دي چې زموږ له تاریخ سره اړه لري موږ له فارسي پښتو ته راژباړلي دي. دغه اکیډمي ته دا اعزاز حاصل دی چې پښتو اکیډمي کوټې ته چې د خوشحال بابا د زوی ګوهر خټک کتاب د اورنګزیب علمگیر له دوره ناچاپ پروت و، کلول سیر، دغه پښتو اکیډمي چاپ کړي. د پښتو استاد نور محمد صاحب وایي چې دلته وځوان کاله ته د پخوا پرتله په زده کړو کې ډېرې اسانتیاوې دي. زه دا ځوان کول خوش قسمته ګڼم. موږ په وخت کې موږ به شوق و د پښتو، خو داسې څوک به ونه چې پښتو یې راښودلي ونه. موږ به یو کتاب واخیست سر به مو نه په خلاصېدو. شکر د پښتو اکیډمي ډېر لوی کار روان کړی دی او خلکو ته ځوان کاله ته ډېره اساني ده. راشي پښتو اکیډمي دوی ته د پښتو لیک لوست ورښیي. 2 کورس موږ جوړ کړي دي. اول کورس دی موږ 22 ورځې 22 کلاس دی نه په ګنټه یو کلاس. نو په اول دغه کې موږ املا ورته د پښتو لیک لوست ورښیو او په دویم دغه کې موږ ادب ورښیو، ادبي اصناف
چې کوم ولسي ادب کوم اصناف لري یا دیواني ادب چې کوم دغه لري هغه ورته وایو. د پښتو ژبې زده کړه د ټول پښتون قام ذمواري ده چې په خپله ژبه کې لیک لوست وکړو او را روان نسل ته خپل تاریخ، کلتور، ادب او اتلان ور په ګوته کړو. ضرورت خامخا دی د قوم په معنا که موږ اوس پښتون به قوم په کار چې پښتو ولیکي، پښتو ووایي، پښتو یې زده وي. دا د قوم په معنا د ملت په معنا دا چا ذمواري ده پښتون قوم. که څه هم انګلیش اردو دا نور ژبې زموږ د مادي ذمهداري دی، تعلیمي ذمهواري نه دي. پای کې به موږ رزق ګټو یا به ټارګېټ کوو یا به جاب کوو، لیکن دې سره سره پښتو زده کول دا به زموږ په شعوري توګه باندې د قام په توګه باندې دا به زموږ جلا ذمهداري. او پښتو د دغه دپاره زده کول غواړو چې موږ کوم د پښتو تاریخ چې پروت دی، کوم د پښتو کوم زاړه کتابونه دغه کتابونه چې پراته دي، موږ هغه لیک لوست وکړو، هغه ووایو او نور را روان نسلو ته موږ منتقل کړو. د پښتو اکیډمي کوټې تر پام لاندې د پښتو ژبې د زده کړې لپاره په ټول ایالت کې څانګې خلاص کړل شوي دي چې پښتانه ځوانان د پښتو ژبې لیک لوست وکړي او له خپل تاریخ ځان خبر کړي. اقبال کاکړ، ولس نیوز، کوټه.